بعض نام نهاد راوتي نن سبا مولیان وجي دا د روح غذا ده او نن دې کې دومره سختي نه ده پکار اټنګ ټکور په مسله کې دومره سختي نه ده پکار او د دې حرمت داسې واضح نه دی راغلی نور حرمت څه ته وایي حرمت څه ښکري نورې حدیثونه پیش دي دلایل قرآني دلایل پیش دي نور پاتې به کیسه شو ما تاسو ته زما دغه بیان به لازم واورئ پای کې ما د دغې شبهاتو جواب کړی دی دا کوم چې د بعضې کوي نو ټنګ ټکور او سندرې دا حرام دي او په آخر زمانه کې به ډېرې شي تپوس یې مه کوه په دې موبایل کې دا وړوکی موبایل دا د ټنګ ټکور نه د بعضو ډک دی دومره ټنګ ټکور ډېر شوی دی چې الله ته په منځه باندې ولاړي په درس کې به ناستي الله او د پیغمبر خبرې به کېږي او درس سندره به ورته سټارټه شي پخوا به خلکو چېرته کوم چې دلته مشران دي هغوی ته به ښه پته چې چا به د انډیا فلم کتو یا یو فلم به یې کتو نو هغې له به یو ویسیار په کرایي باندې کتو پټ د مشرانو نه هغه به بیا په څه طریقه راوړو پته نه شي د چا په کور کې به یې کتو غټه خبره وه څوک خبر نه شي چاته پته ونه لګي اوس دا موبایل راواړي او په دې کې شپه ورځ لکه فیسبوک ته او یوټیوب ته او دې ته ناستي او سندرې او ټنګ ټکور به کوي او ظاهره کې به ځان داسې تقوادار کړي الله دې دغه تباه کړي ألم يعلم بأن الله يرى سید زما خو نه یې لیدلی ځکه ته ما ته ځان داسې کولی الله ته نه یې لیدلی ته خو ما ته رېزه ځان صفا را صفا کړو چې وایي ته دا پته نه شي چې الله لیدلی الله خو لیدلی که نو په یو بټن باندې چې یوټیوب کې ووایي ټول خباثت پکې راوځي او بیا دا انګریزان داسې زموږ خیرخوا خو نه دي ته چې یو بیان اوري که یو دیني مسله ګوري نو هم به راته پکې چې دی اعلانات د دې راځي پای کې به د جنکو تصویران وي او هغو به لنډې تنګې جامې اچوي نو بیا د هغې دپاره ایمان پکار وي چې دی دغه تصویر لرې کړي او دغه مسله لرې کړي که نه ایمان یې کمزوری وي زه دا به پکې وګورم دا خبرې د سوچ خبرې ده د خندا خبرې نه دي دا طبعي خبرې دي